سلامونه ګرانو، په همدې هیله چې راته روغ به یاست او د عافیت جامې به مو په تن اوسي. دا د اوس وخت او د پخوا وخت د یو مثال درته پیش کومه چې دا د اوس ډمامې چې زه ترېنه پوره په تمام معنا نفرت لرم. اما پخوا د پښتو دود، کلتور او هغه څه چې سیده سندرې د اسلام سره په ټکر کې دي، خلاف دي، دا جلا خبره ده. مګر په افغاني کلتور کې چې دا کومه نڅا کېدله دا ډېره باعزته وه، ډېر دغه اتڼیزه او دا طریقه چې به مشرانو پاللې هغه ډېر په ادب به وي، ډېرې ښکلې به وي. نو د هغې څخه یو مثال درته هم پیش کومه. دا اوس چې دا کومه نسل راغلی دی او دا کوم شرم یې شروع کړی او دا سندرې چې شروع کړي دا په تمامه معنا ورسره خلاف یم او نه ده کېږي. اما لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، سندرې خو د اسلام سره خلاف دي، که څه لږې اوسي او که ډېرې اوسي او که ښه ترتیب، دا بله مسله ده. اما بیا هم زما صرف همدغې ټکي ته اشاره ده چې د پخوا نڅا، د پخوا اتڼ یعنې څومره د افغاني فرهنګ سره جوړ و، مثلا څومره ښکلی او څومره ښایسته و. یو مثال یې درته پیش کوم، راسئ مهرباني.